دا ځل د عامه روغتیا وزارت د اکمال تخصص ګډه برنامه د کورنیو چارو وزارت په روغتیايي چارو ریاست کې پیل شوه. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. د ورکشاپ پرانیستو غونډې ته د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال الحاج مولوي محمد نبی عمري راغلی و. هغه په خپله وینا کې د پولیسو ملي او تخصصي روغتون ډاکټرانو له مخلصانه هڅو او زحماتو مننه وکړه او دوی ته یې د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. څنګه د مرضونو د سرایت مخنیوی وکړو که الله کول. موږ په اسبابو باندې مأمور یو چې اسباب د صحت، اسباب د مخنیوي د مرضونو ولټو، وسایل پیدا کو، دوا پیدا کو، هغه لارښوونې وکړو چې د هغې په وجه باندې الله تعالی د مسلمانانو و د انسانانو نه د مرضونو مخنیوی کوي. تاسې هغه خلک یې الله فرمایي سورة المائده کې یو آیت دی من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل. هغه یوه ټوټه به یې راواخلو ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. چا چې یو نفس مؤمنه ژوندی کړو لکه ټول عالم چې د ژوندی کړی وي. د دې دا مطلب نه دی چې مړ و تېره ژوندی کړه ولاړې که. دا د الله تعالی خصا ده، دا د الله تعالی صفت دی. په داسې یو حالت باندې پروت دی، د مرګ په بستر باندې پروت دی، هغې دپاره الله تعالی تا سبب کړي هغه خوراک وکړي، څښاک وکړي، لمونځ وکړي. د دې سبب چې ته شوې الله فرمایي لکه ټول عالم چې تا ژوندی کړی، ټول خلک چې تا ژوندی کړي وي. د روغتیايي چارو لوی رئیس الحاج مولوي صدیق الله بدر هم د غونډې ویناوال و او اړونده ډاکټرانو ته یې د لا معیاري او پرمختللو زده کړو د ټینګار ترڅنګ د دوی هڅې وستایلې. موږ تاسو په دنیا کې مسؤلیت لرو. هر یو شخص، هر یو سړی مسؤل دی په دنیا کې. که ډاکټر دی په خپل ځای کې مسؤل، که او د نظام کوم بل کارمند دی په خپل ځای کې مسؤل، که یو عام وګړی دی په خپل ځای کې مسؤل. هر یو شخص د امتحان لاندې دی، هر یو شخص مسؤلیت لري. خو لیکن انسان هغه قیمتي دی چې کله خپل مسؤلیت درکړي او د خپل مسؤلیت په صحیح معنا سره خپل مسؤلیت ادا کړي او د خلکو په خدمت کې د خپل زندگی او د خپل وخت د خلکو په خدمت کې مصروف کړي. نو الله رب العزت دغه مقام مونږ تاسو ته ورکړی دی، الله دغه چانس مونږ تاسو ته ورکړی دی او الله رب العزت په دې نعمت نازولی یو چې تمام ورځ تاسو ډاکټر صاحبان او یا د نور نظامی پرسونل تمام ورځ د زرهاو خلکو خدمات کوئ، د زرهاو خلکو سره مواجه کیږئ، مخامخ کیږئ او دوی ته خدمات وړاندې کوئ. الله رب العزت دې ټولو د خدمات قبول کړي. عامه روغتیا وزارت د اکمال تخصص څانګې رئیس ډاکټر نثار نیازي هم د وخت او حالاتو مطابق د اکمال تخصص په برنامو رڼا واچوله. د عامه روغتیا وزارت د اکمال تخصص ریاست همیشه په دې کوشش کې ده څنګه وکولای شو چې موږ دغه کورسونه او دغه تحقیقاتي برنامې پراخې کړو او هغه معیار باندې چې د نړیوال معیاراتو سره برابر دي هغه موږ مخته وړاندې کړو. تر اوسه پورې اکمال تخصص ریاست د عامه روغتیا وزارت تر چتر لاندې په 14
تخصصي مراکزو کې د تخصص پروګرامونه مخ ته وړي. بل ورته بیا د پولیسو ملي او تخصصي روغتون د سترګو په څانګه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ نوي نوښتونه کړي او د یو ورځني کنفرانس په لړ کې د یاد روغتون ډاکټرانو خپلې څېړنې او لاسته راوړنې د پلازمینې کابل او ولایتونو د سترګو څانګې له ډاکټرانو سره شریکې کړي. آگاهی از امکانات و توانمندی‌هایی که در سرویس چشم ما داریم یک اصل و یک نیاز بود که ما همین کنفرانس راه اندازی کردیم و یک فرهنگ خوب بین هممسلک‌ها و شفاخانه‌ها ایجاد میشه که ما هر شفاخانه دیگه‌ای که میخواد یک طرح را داشته باشه برای انکشاف سرویس خود به این شکل میتونن همکارا و هممسلک‌ها را گرد هم جمع بکنن و بتونیم که ما پیشنهادات و نظریات همکارا را داشته باشیم تا بتونیم یک سرویس بهتر و یک سرویس خوبتری داشته باشیم. نقطه شروع آروپی از دکتر چشم میشه. این ما میخوایم برای شما بگویم یک مسیج واری که یک تیک هوم مسیج برش میگن. نقطه مبارزه با آروپی از دکتر نیوناتولوژیست یا گاینکولوژیست شروع نمیشه، چون گاینکولوژیست یا نیوناتولوژیست ما که هست اصلا آشنایی با آروپی نداره. تجرباتی که ما در بیرون یا در داخل داشتیم، دکتر صاحبای نیوناتولوژیست و یا هم دکتر صاحبای گاینکولوژیست، اونها کنسنتریشنشان یا تمرکزشان روی ازی است که یک طفل زنده به والدین تقدیم کنند. ما بعد از اینکه آمدیم در داخل شفاخانه نسایی ولادی یا نیوناتولوژی ما داخل شدیم، اونا اصلا از موضوع آروپی خبر نداشتند. طفل زنده و جور به والدینشان تقدیم میکردن، 2 سال بعد 3 سال بعد می آمدن و طفل نابینا بود. بعد اینا همگیش به اصطلاح زیر لوحه به اصطلاح قسمی که دکتر صاحب ظریفی گفتن کور مادرزاد میرفت، در حالی که ما تا جایی که از روزی که ما اینجا اسکرینینگ شروع کردیم، ما اصلا به نام کور مادرزاد ما در فیزیولوژی، در پاتولوژی، در تمام امراض کتاب دکتر کل استادای بزرگوار ما به نام کور مادرزاد در افتالمولوژی ترم نداریم. به این دلیل ما شروع کردیم برای برنامه‌ریزی امی انکشاف سرویس چشم که در لابلاش نیاز شد که اساتید گرانقدر بیایند و در بخش اهداف از این کنفرانس معرفی و داشته‌های فعلی سرویس چشم است که ما در سرویس چشم خود فعلا در 300 چی داریم و معرفی و نیازهایی که ما نیازی که در سرویس چشم خود داریم چی باید ما خریداری بکنیم و همچنان یک فرمول برای تنبلی چشمی اطفال که من تقریبا 3 سال روی از این فرمول کار کردم، تحقیق کردم، ریپورت ساختم و بعد از 3 سال تانستیم که ما این فرمول ریپورت بکنیم و به اسم خاطر ما فعلا بر شروع کار مالکیت فکریشه برای خود ثبت بکنیم. الله رب العزت دې مونږ او تاسو تل او هر وخت د هغو پرمختګونو شاهدان وګرځوي او د هغو نوښتونو پرمختګونو شاهدان وګرځوي چې مونږ تاسو دا مظلوم ولس او دا بیچاره ولس ډېر شاته پاتې ولس چې الحمدلله اوس نوی چې هر سهار سړی راجګېږي د نوې پرمختګونو شاهدان یو. الحمدلله دا د شکر ځای دی او الله رب العزت د نور هم دغسې پرمختګونه د دغې مظلوم ولس نصیب کړي. په عموم کې محترمه که سړی نړۍ ته کسي دنیا نړۍ ډېر پرمختګونه کړي دي، خو بدبختانه افغانستان د دې بدبختیو د وجې نه د مشکلاتو له وجې نه ډېر شاته پاتې دی. خو د مایوسۍ ځای نه دی. سړی د دې حالاتو نه مایوس کېږي. کله چې سړی مایوس نشي، عزم وکړي، کلکه اراده وکړي، کلک هوډ وکړي، او الله رب العزت بیا دا لوی لوی غرونه د مخې ته ټیټوي. خو که سړی مایوس شي او سړی دا فکر وکړي چې افغانستان د جوړېدو نه دی، افغانستان کې پرمختګونه ناشوني دي، پرمختګ نه کیږي او په سړی باندې مایوسي خورا شي،
نو بیا که هر څومره وړوکی کار دی، که هر څومره آسان کار دی، بیا سړی ترې محروم کیدی شي او محرومیږي ترې. خو چې کله عزم کلک هوډ موجود وي، نو د افغانستان ولس، د افغانستان قدرونه او د افغانستان خلک، هغه که د انجنیرۍ بخش دی، که د طبابت او د ډاکټرۍ بخش دی، هغه که د علم، که د هر سویه خلک دلته موجود دي، د چا نه کم نه دي. سړی باید د پرمختګ فکر وکړي، د پیشرفت فکر وکړي چې څنګه مخته تللی شو، څنګه دغه مظلوم ولس ته خدمات وړاندې کوی شو، په کومه برخه کې زه کولی شم چې دغه خلکو ته خدمات وړاندې کړم. نننۍ غونډه هم الحمدلله په دې د نن غونډه جوړه شوې ده چې څنګه کولی شو چې د نړۍ سره ځانونه په یو قدم مخته لاړ شو، او څنګه کولی شو چې موږ د خپل ولس ته خدمات وړاندې کړو، د څنګه کولی شو چې موږ د خپل خدمات معیاري کړو. زه چې دغه ځای ته خلیفه صاحب محترم حفظه الله را لېږلم، یو توصیه راته وکړه. خلیفه صاحب محترم وی چې زه دا نشم برداشت کولی چې د ایران، د پاکستان یا د ګاونډیو د نورو هیوادونو په بډر د موږ افغانستان ولس ولاړ وي، خلک دې ولاړ وي، دروازې د دوی په مخ تړل شوي وي، او دوی د ډاکټر د طبابت په دپاره د بهر ملکونو ته روان وي. کوشش دې وشي. ماته توصیه هم دغه وه چې که په هر رقم کېږي، نور خو که موږ مسلکي او که غیر مسلکي، خو دومره ده چې په غیداري بخش کې، په فزیکي حالت کې ډاکټر صاحبانو ته زمینه د کار مساعدول، په دې برخه کې موږ ته جدي سپارښتنه وه او جدي هدایات د خلیفه صاحب محترم چې په دې برخه کې تاسو توجه وکړئ، ډاکټر صاحبانو ته زمینه د کار مساعده کوي، ډاکټر صاحبانو ته چې کوم څه ته ضرورت، د مشنګرۍ په برخه کې ضرورت، د دوایي په برخه کې ضرورت، په نورو برخو کې چې د نظام او د حکومت مسؤلیت جوړیږي، په هغه برخه کې کوشش وکړئ زمینه د کار ته مساعده کوي. نور الحمدلله د افغانستان قدرونه، د افغانستان که ډاکټر صاحبان دي که نور قدرونه دي، الحمدلله په هغه اندازه دي چې د نړۍ په سطح حساب پکې کېږي. د داسې څېړنو پایلې به په لنډ مهاله کې افغانستان وروسته له کلونو ستونزو د درملنې او تشخیص په برخه کې په ځان بسیا کړي ان شاء الله.